د غزني تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت اړونده اداره او حسابداري او مرکز کثیر رشتوي انسټیټیوټونو څخه 80 تنه له 2 کلنو مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت مسؤلین وایي چې دغه کسان له کمپیوټر ساینس، اداره او تجارت، بانکداري، مدیریت او محاسبې څانګو څخه فارغ شوي. دغه نن جشن فراغت کې 80 نفر فارغین لرو چې اداره او تجارت له څانګې څخه دي، اداري او مدیریت له څانګې څخه دي او محاسبې له څانګې او د بانکداري له څانګې څخه دي چې نن یې 2 کلنه تحصیلي دوره پای ته رسولې ده او نن یې جشن فراغت ته فعلا خو د 2 رشتو نه فارغ دي، خو 3 رشتې مو فعاله په انسټیټوټ کې لرو. نو دغه جملې نه د برق انجینرۍ فارغین لرو او د لیسې د دورې نه د 12م د برق د رشتې نه فارغین لرو او د کمپیوټر ساینس د 14م فارغین لرو. ورته مهال فارغ شوي محصلین هم خوښ دي چې وروسته له 2 کلنې دورې څخه فارغ شوي. دوی له حکومت څخه غواړي چې ورته د کار زمینه برابره کړي. موږ خو نن ډېر خوشحاله یو. موږ د غزني ولایت د ادارې حسابداري انسټیټوټ څخه فارغ شوي. الحمدلله موږ نن ډېر خوشحاله چې دا 2 کلن دوره هم سرته ورسوله. د امارات نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته په مختلفو بخشو کې د کار زمینه برابره شي او په وظیفه وګمارل شي. د یادونې وړ ده چې په غزني ولایت کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت په همکارۍ د NRB کمیټې له لوري له 900 څخه زیاتو ځوانانو ته د حرفوي او تعلیمي زده کړو زمینه هم برابره شوې.